ولکه سپېره دا د کلي خلک دې هم شکایت کوي بله ورځ دې هم مامدو کاکا شکایت کوو چې بې ځایه په لار کښېناست وي او ټوله ورځ په پردو ودو ګرځي لږ ځان سم کړه اکا ته ټوله ورځ د پردو خلکو شیطانتونه مني بیا دلته موږ په عذابوي ګوره سپېره زویه ما د هېچا شیطانت ته نه منلی ته په پردو ودو ګرځې دلته دونه کارونه دي زمه را روان ده ځه هغه ولې بله ورځ هم کار ته تللی وم نو عتیق ټوله مر کار هم نه څه کولی وسپېره ته په سمه خبر ولې نه پوهېږې ولې مې وهلو ته مجبوروې چې در ولاړېږم هم دا ټوله ورځ دې تا دغه حال وي بیخي اعصاب دې راخراب کړي ولا به ایران ته ولاړ سم درچي ګوره سپېره زه خو دا خبرې ستا لپاره کوم دا دونه کارونه به څوک کوي دا ته ټوله ورځ راته بنګېږې ځم ایران ته ما ولا که د تا سره په کور کې ګزاره کېږي ودرېږه ته چېرته ځې والکه پاتې سه ودرېږه خبره خو واوره دا من په عذابه وه ولا که بیخي پاته سمه